بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې د خبرونو سرټکي د طبیعي پیښو د مدیریت ادارې او د میشن ایسټ انسټیټیوټ ترمنځ د تفاهم لیک لاسلیک کول، د پاکستان له زندانونو څخه د 12 افغان اتباعو خوشي کول او په تیرو 24 ساعتونو کې د 2 فلسطینیانو شهادت. د لیو مهربان خدای په ثنا او ستاینې سره درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1404 کال د چنګاښ 9مه نیټه ده. زه محمد صادق فروتن یم. د هم بشپړ خبرونه د پیښو پر وړاندې د مبارزې او چمتووالي ملي اداره وایي چې د ادارې عمومي رئیس مولا نورالدین ترابي په افغانستان کې د میشن ایسټ نړیوالې مؤسسې له مسؤل صبرتادي سره د نږدې 690,000 ډالرو په ارزښت د همکارۍ هوکړه لیک لاسلیک کړ. د دغه هوکړه لیک له مخې د تخار ولایت په فرخار، چال او اشکاشم ولسوالیو کې له 380 کورنیو سره د کورونو د بیا رغونې او جوړولو په موخه نغدي مرسته کیږي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې تیره ورځ د پاکستان له زندانونو څخه 12 افغانان آزاد او هیواد ته راستانه سول. یاد کسان د بشري مرستو ترلاسه کولو وروسته خپلو سیمو ته ولېږدول سول. د اسلامي امارت د مشرتابه له لوري د پنجشیر تخار نښلونکي سړک لپاره 270 میلیونه افغاني بودیجه منظور سوه. د پنجشیر ولایت مقام رسنیز دفتر وایي چې دغه سړک 28 کیلومتره اوږدوالی او 15 متره سور لري چې چارې به یې په نږدې راتلونکي کې پیل سي. د دې سړک په جوړېدو سره به تخار، بدخشان، کندوز او نوري شمال شرقي سیمې په لنډه او ارزانه لاره له کابل سره ونښلول سي. او په پای کې غزه تړانګه کې د زیاتېدونکي بشري ناورین پر دوام صهیونیستي رژیم په ځمکنیو او هوایي بریدونو کې د بېګناه مرسته اخیستونکو فلسطینیانو شهیدولو ته زور ورکړی دی. روغتیایي سرچینو الجزیرې ته منلي چې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې د اسرائیلي یرغلګرو د بریدونو له امله 2 فلسطینیان شهیدان سوي دي. د یادو قربانیانو له ډلې 40 هغه قحطي ځپلي فلسطینیان دي چې د غزې په مرکز او شمال کې د مرستو لپاره راټول سوي وه. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیلو اشغالګرو رژیم د غزې ښار او جبالیا اوسیدونکو ته د سیمو د پرېښودو امر کړی دی. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه. تاسو کولی شئ د عروج بېلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.